جوړ په خیر او احترامات. هیله لرم چې تر دا مهاله مو وخت ښه تېر شوی اوسي. لیدونکو تاسو اوس مهال لیدلی شئ له موږ سره دروند شخصیت موجودیت لري، د افغانانو پښتنو غږ ظاهر پښتون صاحب. نو لیدونکو راځئ له دوی څخه یو څو مهمې پوښتنې کوو. پښتون صاحب ښه راغلاست مرکې ته. مننه، ژوندی اوسئ. پښتون صاحب که تاسو راته ووایاست افغان کډوالو ته تر 31 تاریخ پورې وخت ورکول سوی، نو تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟ اول خو زه تاسو ته ایمتي صاحب قربانۍ وایم چې زموږ د افغان کډوالو په دا سخت حالت کې چې زموږ د افغان کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دا د موږ ته صرف 8 ورځې ټیم پاته دی چې په هغه کې به بیا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلېږي. نو دا یو ستونزمن حالت دی. موږ خو داسې نه غوښتل. زموږ ارزو او غوښتنه د پاکستان د اسلامي جمهوریت او خصوصا د دوی د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو څخه او د افغانستان د اسلامي امارت او دارنګه د یونیسیار څخه زموږ دا غوښتنه و چې دوی به درې سره اړخونه کښیني او زموږ د افغان کډوالو دپاره به یو میکانیزم جوړ کړي. دا خبرې او دا غوښتنې نه یوازې په یو صوبه کې بلکې په ټول پاکستان ملک کې چې چیرې زموږ د افغان کډوالو کلی دی، کور دی، یا زموږ د افغان کډوالو آبادي ده، دغه ټولو بار د درو سرو اړخونو څخه دا غوښتنه کوله او کړې هم ده. خو متاسفانه د حکومت پاکستان د خوا څخه یو داسې پریکړه وسوه چې 1 د اګست 2015 زموږ دپاره خاص کر د پیوار کاډو دپاره اخرنی تاریخ وټاکل سو. نو موږ په دغه پریکړې باندې نه یوازې چې خواشینه یو بلکې ډیر د سخت مالی بحران سره مخامخ سو. وجه چې شته، وجه دا ده چې زموږ د افغان کډوالو چې کوم دلته تجاران و، پراپرټیانې وي، د دوی کاروبارونه و، نن د 2.5 کروڑ ځای په 15 لک روپۍ خرڅیږي. که د بلوچستان یوازې د یوې صوبې خبره درته وکم، یوازې په بلوچستان کې که یې په نومونو یاد کم، فرضاً غوث آباد چې کوچنی افغانستان ورته وایي، یعنی دلته د افغانانو ډیر غټ کاروبار وو. په کوټه کې بړیڅ مارکیټ د افغانانو غټ کاروبار سنټر دی، یعنی د بلوچستان په سطح باندې بړیڅ مارکیټ غټ د تجارت غټ مرکز دی. دا غره کم چې ضلع راواخلم، کلاسیفلا، مسلم باغ، یعنی پښین، ګوادره پورې پوسولې، دا رقم تربات، دالبندین، نوشکی، یعنی چې دا د بلوچستان 30 یا 28 څونه ضلعې دي، په دا ټولو ضلعو کې افغان کډوال آباد دي. نه یوازې بلوچستان بلکې خاص کر په اسلام آباد کې زموږ د افغان کډوالو پراپرټیانې دي، جایدادونه یې دي، کاروبار یې دی. نو افغان کډوال په ډیر سخت مشکل حالت کې اخته دي. اوس هغه دي بالکل د افغان کډوالو د ایستلو د نیولو لړۍ رسما پیل شوې ده. کوم ولډینګ سنټرونه چې هغه پخوا یوازې د ورځې لپاره خلاص و، بلکې دا د شپې د خوا خلاص و. زموږ د پیوار کارت کوم هغه اعتبار چې و، هغه حیثیت چې و، هغه د حکومت د خوا څخه ختم سو. نو افغان کډوال اوس د ډیر سخت ټینشن سره اخته دي. اکثر افغانان پوسولې په دغه تمه ناست وو چې دوی ته به یو توصیه ورکړل سي، یعنی ټیم به ورکړل سي. موږ دا نه وایو چې موږ وطن ته نه ځو، وطن ته بالکل ځو، خو زموږ یوازې غوښتنه دا وه، ځکه چون دا خبرې تر ورخ تیرې دي، یعنی دا خبرې اوس ځای نه نیسي. ولې؟ ځکه په دا یو کال په 2 کاله کې زموږ د افغان کډوال خبرې یو چا وانه اورېدلې. نو صرف مو دغه و چې زموږ افغان کډوال د ډیر سخت مالی ذهني ټینشن سره مخامخ سو او ډیر افغان کډوال کوم تجاران ورونه چې دي هغه په مختلفو بیماریو باندې اخته سول چې زموږ راخي چاوانه ورته. افغان کډوالو ته همیش پاکستان حکومت وخت ورکوي، نو تاسو په نظر دوی ولې نه وځي؟ خبره خو دسته ایمتي صاحب، موږ افغان کډوال اول که زموږ د افغان کډوالو د کوم زموږ د کډوالۍ حالت لږ پس منظر ته ولاړ سو، موږ ولې کډوال سو، ولې رالو؟ آیا دا دغه اوس چې زه ناسم زما په خوله باندې راغلی، زه یعنی خپل په خوښه راغلم؟ دا خو زموږ د هغو افغان کډوالو د کوم چې په افغانستان کې سړه جګړه ومښتله، د هغو رهبرانو و تنظیمونه چې وه د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې دلته موږ راویستلو، دلته میشتلو. هغه و چې کله دوی د قدرت په ګدۍ کښېنستله، د قدرت واګې واخیستلې، موږ افغان کډوال یې پرېښودو.
که په پاکستان یا په خصوصا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هر کیمپ وګورئ دا د تنظیم په نامه جوړ شوی دی. دغه چې کوم په ښارو کې افغان کډوال بیا ښارو ته د کیمپو څخه ولاړل، دا د اول د کیمپو کې اوسېدل، بیا د کیمپو څخه ښارو ته ولاړل، دوی بزنس وکړي، کاروبار یې وکړي. دا هر کیمپ چې په پاکستان کې دا وخت 4-50 کیمپونه دي، دا 4-50 کیمپونه په هغه 7 تنظیمونو پورې تعلق لري. او کوم چې زموږ افغان کډوال دلته بیا نسلونه پیدا سول، دلته کاروبار سو، تعلیم سو، بیا دغه څه وروسته دلته خیریه ادارې سوې، خاص کر ملګرو ملتونو سوه، یونیسیار سول. نو دلته د افغان کډوالو سره د ژوند په مختلفو برخو کې د دوی مدد ورکول کېدی، ځینې د دوی غفلت و او ځینې د دغه خیریه ادارو و چې دوی ته تمې ورکول کېدلې. او پاتې کوم افغان کډوالو ته نه یوازې اوس دغه ټیم ورکول کېږي، افغان کډوال چې اوسېدلي دي هر وخت کې د پاکستان د حکومت د خوا څخه د 6 میاشتې، د 12 میاشتې، د 3 میاشتې نوټیفیکیشنان ورکول کېدل، خو داسې عملي کار نه و سوی لکه و چې سوی. نو افغان کډوال په دغه تمه و چې دا نوټیفیکیشن راځي او بیرته ختمیږي، بیا به زموږ لپاره نوې نوټیفیکیشن راځي. نو په دغه خاطر باندې افغان کډوال زړه نه ښه کوي چې ولاړ شي، یعنې عملي کار یې نه و لیدلی. ډېره مننه. صبر سټاپوئ. کله چې مې پښتون صاحب که تاسو لیدونکو ته ووایاست دا د افغان کډوالو ستونزې څه دي او د یونیسیار نه څه غواړي؟ خبره دا ده چې دا ټول ستاسې خبرې یوې خواته دي، هغه زموږ د افغان کډوالو د زړه خبرې چې دي، هغه ګیله چې مو ده، هغه دغه پینټ دی چې تاسې موږ یا دغه سوال چې تاسې اوس وکړئ. دا نه یوازې زما غږ دی بلکې د هر افغان کډوال غږ دی. 40 کاله کېږي چې ملګرو ملتونو، خاص کر د ملګرو ملتونو عالی سازمان یونیسیار صرف په نړۍ کې د مهاجرت پاره کار کوي، د مهاجرینو سره مرسته کوي، د مهاجرینو سپورټ د ملګرو ملتونو د خوا څخه و یونیسیار ته دغه دنده ورکړل شوې ده. 40 کاله کېږي موږ افغان کډوال جنګ ځپلي وو، رالو خپل ورور هېواد پاکستان ته، موږ د پاکستان د ولس مننه کوو. د پاکستان هېواد 40 کاله خپل په غېږ کې موږ ته ځای راکړي، خو چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې نور افغان کډوال زه تا خپل په کور کې نه پرېږدم. موږ د پاکستان د حکومت د پالیسۍ او د حکومت د پریکړې مخالف نه یو، خو صرف یوازې خپل مشکل ورته یږدو چې زموږ دا مشکل دی. د دغه مشکل په خاطر باندې افغان کډوال ته دومره ټیم ورکړي چې خپل جایدادونه سره راټول کړي او په ارزانه قیمت باندې ونه پلوري یا څوک په زور ورڅخه قبضه نه کړي. رالو د یونیسیار په اړوند باندې، یونیسیار 40 کاله زموږ د افغان کډوالو سره د بشریت په نامه باندې، د بشر دوستۍ په نامه باندې، د همدردۍ په نامه باندې، د کډوالۍ په نامه باندې پر مختلفو پروژیکټو باندې یا پر مختلفو برخو باندې کار کوي. یونیسیار دا 40 کاله افغان کډوال په کیمپو کې ساتل، کوم چې دا د پیوار کارت تاریخ ته راسوي CC و ایلیګل هغه ګرسل کې پر هغه باندې ونه غږیږي، یوازې د پیوار چې د دوی ذمہواري و، د دوی سپورټران و، دوی په کیمپو کې و ټول افغان کډوالو ته 15 کاله یا 8 کاله یا 3 کاله یا 6 کاله یا 10 کاله مخکې دا خبره کوله چې موږ د پیوار کارت درلودونکو ته چې دا پیوار کارت ورکړی دی، موږ د پاکستان د حکومت سره دا اګریمنت کړی دی چې د پیوار کارت درلودونکي به په زور افغانستان ته یا خپل وطن ته نه لیږل کیږي. موږ د حکومت سره دا معاهده کړې ده. افغان کډوال په دغه تمه ناست و چې هغه د یونیسیار پوس ولې زموږ سرپرستي د هغه پر غاړه ده. ما تېره ورځ په یو انټرویو کې دا خبره وهم کړله چې افغان کډوالو یوه لویه غلطي دا کول، زما په شمول باندې ټول افغانانو کول، خپل د افغانستان پر حکومتو باندې تکیه نه کول، یوازې تکیه پر یونیسیار باندې و. یونیسیار په 2014 کې د افغانستان د حکومت د خوا څخه او افغان کډوالو ته د ښارګوټو په نامه باندې مځکې ورکول کېدلې. په هر صوبه کې زموږ کونسلګرۍ وي، د مهاجرو ریاستونه و، د هغو رئیسان راتله کیم پر کیم باندې څرخېدله چې موږ تاسو ته ښارګوټي درکوو، تاسې راسئ خپل وطن ته.
او د یونیسیار د خوا څخه $400 د پی کس لپاره څخه افغان کډوالو ته اعلان شو. همدغه خیریه ادارو افغانانو ته دا تمې ورکولې چې $400 باندې نه ته څه کوې، تاسو ته به یو وخت کې $1000 د پی نفر پر سر باندې $1200 د پی نفر پر سر باندې به درکړل شي. افغان کډوالو زړه نه ښه کوي، خو بیا هم د ولسمشر کرزي حکومت چې راغلی په هغه ټیم کې په پاکستان کې 5 میلیونه څخه تر 7 میلیونه پورې افغان کډوال ښودل کېدل چې اکثره یې ولاړل. خو دغه افغان کډوال نه تله، په دغه کیمپو کې ساتل کېدل. نو موږ د یونیسیار چې زموږ سره په ایجوکیشن، په هیلث، په اوبو، په پیوار کارډو کې مرسته کول چې د پنسل مرسته یې کړې، موږ یې کور ودانۍ وایو. خو دغه افغان کډوالو دغه تمه درلوده چې یونیسیار زموږ سره مددګار دی. نو یونیسیار زموږ د دنیا د ملګرو ملتونو غټ شاخ دی، برانچ دی، نو دوی خو زموږ پر سر باندې ولاړ دی. زموږ د افغان کډوالو هر مشکل به دوی حلوي. خو کله چې د پاکستان د حکومت خوا څخه په 2023 کې د نګران حکومت خوا څخه د پریکړه وسوله چې افغان کډوال موږ په درو کټګوري ویشو، اول هیلیګل سو، بیا سی کارت سو، بیا د په 2025 د اگست په میاشت کې پیوار کارت خبره رااله. نو په دې کې به دا وځي. بیا هم دغه یونیسیار سره په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې ناستې وسوې. اول زه د ناستې چې موږ د بلوچستان کې اوسېږو، د بلوچستان د چیف د یونیسیار سره موږ ناسته وکړله. دا خبرې چې دا کوم وسه تاسو رسنۍ په وړاندې کوم، که زما خبره انشاءالله دوی اوري، د دوی کارمندان اوري، زموږ د افغان کډوالو استازي اوري، چې ما په دغه شکل ورته وکړه چې موږ راغلي یو، یعنی د اوڅه 2.5 میاشتې مخکې خبره ده چې چیف صاحب موږ راغلي یو، تاسو زموږ سپورټر یاست. زموږ د افغان کډوالو په اړوند باندې کلیر مجلس څه دی، دا د الفاظ دي چې تاسو یونیسیار ستاسو سپورټر دی، تاسو قانوني مهاجر یاست، ستاسو سره زموږ د افغان کډوالو په مابینځ کې بیلوالی راوستی. یعنی تاسو به د سیاسي رنګه په زور زبردستی نه ایستل کیږي، ستاسو وشاته موږ ولاړ یو. او یو خبره مو دا ورته وکړله چې دا زموږ کم چکین مراعات کم سوی دی، دا مراعات ولې کم سولو. پر 9 اپریل 2025 باندې $315 هر افغان کډوال ته ورکول کېدل، خو پر 10 اپریل باندې دا ډالر کم سو. ولې کم سوله؟ دغه په کیمپو کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي، دا نه یوازې په کیمپو کې بلکې په ښارو کې چې اوسېږي، اکثره پوسولې په دې خوشاله وه چې دغه ماته په افغانستان کې ځکه رانه کړل سي، ماته د ژوند اسانتیا رانه کړل سي، د فامیلي 10 یا 15 یا 6 کارډ وي، هغه در وطن پورې خو کډه په دغه وړل کېږي. دا بند سوله. نو موږ د یونیسیار چیف ته دا خبره وکړه چې زموږ سره به د پیونډي د اسلام آباد رنګه د افغان کډوالو سره دغه یعنی ستاسو چې خپل پر پیج ورکړل چې افغان کډوالو تاسو بدیل لاري ولټوي، هغه سي عمل خو نه کیږي. پر دې خبره باندې د یونیسیار چیف صاحب که کیمرې موجود وي یا غزمر د هغه استازي وي، یعنی ډیر باسي وکي چې تاسو هغه افغان کډوال نه یاست. خو نن یونیسیار ته ګوري دی خاموش دی، زموږ د افغان کډوالو سره ټول مراعات هم بند سول، او نن د افغان کډوالو د پیوار کارت درلودونکي افغان کډوال ډیپورټیږي او د پیوار کارت بیا حیثیت شو. ژوندی اوسئ ظهیر صاحب. پښتون صاحب که تاسو لیدونکو ته ووایاست د افغانستان اسلامي امارت ستاسو سره یې څه مرستې کړې دي او همدارنګه غوښتنې مو څه دي؟ مننه د اسلامي امارت څخه چې هغه زموږ د افغانستان حکومت دی، موږ یې عوام یو، موږ یې ملت یو. موږ د افغانستان د اسلامي امارت خو زه په خپله د یو افغان کډوال په حیث باندې داد ورکوم چې په ډېرو کومو امکاناتو یې چې کوم زموږ افغان کډوال ورونه ورځي، دوی خپل استونیس ورسره شریک کړی دی. دا دی چې ټوله نړۍ تر اوسه پورې زموږ اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کوم امکانات چې دوی لري هغه د کډوالو په خدمت کې ایښي دي. زه پر دا برابر باندې افغانستان اسلامي امارت ته داد ورکوم. رالو دې ته چې زموږ د کډوالو مشکلات دلته و هلته څه دي، چون زموږ د افغان کډوالو د پیوار اړوند صرف 8 ورځې پاتې دي چې د افغان کډوالو دغه دی اوس ګرفتاریان نیول. حتی دا اوس په غوث آباد کې ښوونځي څخه زده کوونکي راتله نیول سوي دي چې عمرونه د
څوارلسو کالو سره سمون خوري. راله و دې ته چې زموږ د اسلامي امارت څخه دا یوه غوښتنه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو وه او چې دغه د افغان کډوالو چې کوم دلته پراپرټیانې دي، جایدادونه دي، دوی د حکومت پاکستان سره مختلفې رسمي ناستې کوي. دواړه دولتونه، دواړه حکومتونه یو د بل سره همغږي، یو د بل سره تګ راتګ تجارتي دغو باندې بحث کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا زموږ د افغان کډوالو په ټول پاکستان کې چې کوم پراپرټیانې دي، د دوی ماشینګري ده، د دوی وسایل دي، د دوی ګاډیانې دي، هغه د ګاډیانې د دوی خپل پر نومو باندې نه دي، نو دغه چې دي اوس خاص لیلام ته ولاړې دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دغه د افغان کډوالو چون صرف 8 ورځې پاته دي، په دې اړوند باندې باید زموږ خاص کر د افغانستان د اسلامي امارت د امیر ښاغلي امیر المؤمنین حفظه الله څخه دا غوښتنه ده، او خاص کر مو د وزیر خارجه امیر خان متقي صاحب، د کډوالو د وزیر ښاغلي مولوي کبیر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغان کډوالو مشکلات تر تاسې پورې 400 کونسلګریو د سفارت چارواکو د رسولي دي، که نه دي د رسېدلي بیا دغه د رسنۍ د لارې څه دا وایي چې د دغو غم باید وخوړل شي. او رالو بل په کور دننه کې زموږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغان کډوال ولې نه ځي. وجه څه شي ده؟ د افغان کډوالو تقریبا 80% افغان کډوال نه 80% افغان کډوال مځکې نه لري. چون تاسې ښارګوټي هغه دي ورته افتتاح کړي دي، خو عملي تر اوسه پورې خلکو ته مځکې نه دي ورته وجه شوي. په کار دا ده چې افغان کډوالو باندې یو دغه پابندي ختمه شي چې ته به ډایرکټ خپل ولایت او خپل ولسوالۍ او خپل کلي ته ځې، چې د افغانستان په جغرافیه کې چیرې افغان کډوال وغواړي باید تاسې هلته اجازت د استوګنې دپاره ورکړي او دوی ته مځکه ورکړي. او بل چې دا کم زموږ د افغان کډوالو دپاره مراد د یونیسیار حکومت او هم د یونیسیار د خوا څخه ورکول کېدله دا بند شوله. هغه مراد چې دي پوه شولې د اوس د یونیسیار پاکستان هیډ افیس دونه واک نه لري لکه افغانستان د یونیسیار هیډ افیس چې دی. باید د هغه سره خبرې وشي چې دغه زموږ د افغان کډوالو مراد چې دي د $315 دا ورکړل شي، افغان کډوالو ته د کار کولو زمینه مساعد شي، دوی ته د ښوونځیو د پانتونو د دې زمینه مساعد شي، او افغان کډوالو ته د سرپناه جوړولو کې د نړیوالې خیریه ادارو باندې تاسو غږ وکړي چې دغه کومک ورسره وکړي. بیا هم موږ د اسلامي امارت د ټولو مشرتابه او ټولو دولتي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې افغان کډوال چې درځي دا د یوې ډلې ټپلې پورې تعلق نه لري، دا په سیاست کې برخوال نه دي، باید دوی ته په دولتي پوسټو کې وظیفه ورکړل شي. ډیره مننه چې تاسو دومره ښکلی غږ همیشه د افغانانو پورته کوئ. افغانان شاګردان چې دلته په پاکستان کې زده کړې کوي، دوی چې کله افغانستان ته ولاړ شي نو هغلته به له کومو ستونزو سره مخ شي؟ اوس خو پیله هغه دی د افغانستان کې اوس هم د چې کوم زموږ افغان کډوال ځي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یار خو د ده کور نه دی معلوم، د ده ځای نه دی معلوم چې دی ولاړ شي چیرې، واړی چیرې. خو دا په کار دا وه چې یو درې اړخیزه میکانیزم پر دې جوړ شوی چې د افغانستان اسلامي امارت وای، د پاکستان اسلامي جمهوریت وای، یونیسیار وای، د افغان کډوالو استازي وای، پر دې باندې یو نظر پوښتنه شوې وای. خو متاسفانه چې نور د خبرو د اورېدلو یا زموږ د غوښتنو د اورېدلو څوک نشته. خو په کور دننه کې مو د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کوم زموږ افغان کډوال محصلین چې خصوصا په پانتونونو کې په یونیورسټیانو کې دا وخت د پاکستان دي، د دوی مستقبل هم نه دی معلومه. بله ورځ یونیسیار داسې یو خبره کړې وه چې موږ دوی ته یو لیټر ورکوو، خو هغه هم تر اوسه پورې کنفرم نه ده. دا افغان کډوال چې دلته د چا 2 کاله کېږي، د چا 3 سیمسټر دی یا د چا 4 سیمسټر دی، په دې کې دي او هغه چې په لیسو کې دي یا فرضاً په ښوونځیو کې دي، هغه هم د یونیسیار یوازې د یونیسیار په مرسته 50,000 زده کوونکي په پاکستان کې زده کړو باندې بوخت وو. 1200 استادان و چې په 1200 استادانو کې تقریبا 300 دقیقه شمیره نه درته معلومه چې هغه لوکل یا ځایي
پاکستاني وګړي وو. دا نور کوم افغان کډوال چې درځي د دوی څخه باید په کوردننه کې د دوی د تعلیم د دوی د تجربو څخه ګټه واخیستل شي او دوی ته د کار زمینه مساعده کړل شي او دوی چې ښوونځي ته ورځي اکثره اسنادونه د یونیسیار د خوا څخه ورکړل شوي دي چې هغه د وزارت مالیې په سره راجسټر نه دي یا کوم هغه پر ساده کاغذ باندې ریزلټ کارت ورته وایي یا دا نور چې کوم زموږ د پوهنتون زده کوونکي دي چې باید دوی ته په هغو پوهنتونونو کې هغه کوم چې هغه زده کوونکی لیاقت لري یا برحاله په کوم سیمسټر کې وو یا فرضاً په کوم ټولګي کې وو باید دوی ته اجازت ورکړل شي او دوی ته مشکل جوړ نه شي چې ستا اسناد نشته یا ستا پلانکی شی نشته دا باید ونشي او یو چې کوم افغان کډوال درځي چې کوم تعلیم یافته دي هغو ته باید په کوم خارجي بورسونه چې ورکول کېږي باید دغو افغان کډوالو و تعلیم ته چې دوی تعلیم حاصل کړی دی او د تعلیم غوښتونکي دي نو دوی ته باید موقع ورکړل شي او دوی ته سهم ورکړل شي. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ډیره زیاته خوشحاله سوم او همدارنګه او اخر کې لیدونکو ته څه ویل غواړئ؟ مننه. اول خوشحاله زه په دې یم چې تاسې یو افغانه خور یاست او رالاست او زموږ د افغانانو غږ کوم چې زموږ په ذهن کې دی هغه ته مو انعکاس ورکوي خو ټولو افغان کډوالو ته دا یوه خبره کوم چې افغان کډوالو ورونو د پاکستان د حکومت د خوا څخه فیصله سوې ده خو موږ بار دا خبره اوس هم کوو مخکې مو هم کړې ده چې یو میکانیزم باید جوړ شوی خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی نور تاسو د حالات ښه وینئ نو تاسې خپل تصمیم خپله نیولی شئ چې کومې خواته تصمیم نیسئ. نور مو وخت نه نیسم.